بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن امید را خلاصو د سید عباس آغا یو سلو شپږ اتیا @gmail.com. نیکسٹ هغه د پاسورډ ورکو اس ښه زه راخلاص پر موږ او تاسو ایمیل لیګل زده کړي وو، بیا مو لیدل هم زده کړي وو چې په کلیک به مو راخلاصېده به. په دې کې بیا که تاسو وګورئ موږ او تاسو کویک ریپلای ویلې وه، مننه ګرانه مو ته لیکلي وو. دلته څه بټنې نورې هم دي. ریپلای باندې که تاسو کلیک کوئ دا څه ایمیل چې ده زه به دا ټول راخلاص کړم، مکمل به دا ټول ایمیل ګوره لاندې نور دغه څه لیکل دي چې پکې کړي دا به ټول هلته ښکاري او ته به جواب ورکړې. کویک ریپلای داسې لکه چیټینګ چې فیسبوک کې میسج کوي بس داسې ورولېږي. زه بېرته ځم هغه خپل ځای ته او ریپلای ټو آل دا معنا ده، دا مطلب دا چې څومره ایمیل یې تا هلته لیکلي وي په هغه کې چې لیږل سوي وي ورته، یو ټولو کسانو ته دا ریپلای وکړه. که په ټو کې دې دوه درې لیکلي وي، په سی کې دې لیکلي وي، یو ټولو ته یې ولېږه. همدا رقم فارورډ که غواړي چې دغه ایمیل خپل یو ملګري ته ولېږي نو فارورډ باندې به کلیک کړي او دلته به د هغه کس ایمیل ادرس ولیکي او سینډ به یې کړي، دغه ایمیل به هغه ته هم ورولېږل شي. بل چې ده په دې کې له دې نه وروسته پرنټ ده، پرنټر د سره د ډایرکټ چاپ کا، ډیلیټ یې کا، شو اوریجنل دا بالکل د کوډینګ په شکل یې درته ښیي. تاسو دلته وګورئ په دې شکل یې موږ څه کوو، چا لیدنو دغه ځای نه لیدلی شي. ښه اوس راځو بېرته انباکس ته. فرض که دغه ایمیل ما د انډي فرام ګوګل دغه مې داسې انتخاب کا ارکایو معنا ارشیف، موږ تاسو ته چې ارشیف ته یې واچوه که نه. ارکایو بعضې ایمیل چې کوم دغه سرور دي د ایمیل دغه ځای کې د ارکایو په نوم فولډر لري، بعضې نه لري لکه دا هلته نه ښکاري که نه، دا پټ سي بیخي به دغه فولډرو کې وي نه. دا بیا ته څنګه را پیدا کوې؟ دا سبجیکټ به یاد ساتې یا به دغه کس یاد ساتې، ایمیل ادرس یې نوم یې دلته به یې بیا دې کله لیده دا ایمیل دلته به نوم ورته لیکې سید ویلکم ټو یور نیو ګوګل اکاونټ، دلته به ورته ولیکې سرچ میل باندې به کلیک کړې، سرچ ویب نه سرچ میل باندې به کلیک کړې، دغه ایمیل بیا درته را پیدا کوي. او ریپورټ سپیم باندې که دې کلیک کړې دې پسې نو دا کس دې شکمنو لیست ته واچاوه، بیا چې دوی تا ته ایمیل لیږي تا ته به سپیم ته راځي، نورو کسانو ته به انباکس ته ځي. خو که یو څو نفر یې سپیم کړي د هغه نه وروسته بیا به د هر چا ته چې د ایمیل لیږي سپیم فولډر ته به ځي. ډیلیټ که غواړې د ایمیل ډیلیټ کړې نو ډیلیټ به پسې ووایه، دغه پسې به یې زه ووایم زه لاړ. دا چیرې لاړ؟ ټریش ته لاړ، ریسایکل بین دې نه بېرته وړلی سي. دا د انتخاب که ډیلیټ فار ایور بیخي ختم که ډیلیټ یې که. موو ټو انباکس بېرته انباکس ته یوسه. راځو بیا انباکس ته، تاسې وګورئ بیا هغه ایمیل راغلی. مور ایکشنز نور کارونه څنګه کېږي په دې کې. مارک ایز ریډ داسې نښه که چې دا لوستل شوی. فرض که عمران چې د دلته مدیر ده د هغه نه مخکې زه راغلم نو د ایمیل ادرس ته راخلاص دی دې کمپیوټر کې، زه غواړم چې لږ په عذاب یې کړم، ښه کار نه ده. ایمیل زه نه لولم، ګوره چې کوم یو ولوستل سي هغه داسې وي چې کوم نه یې لوستل سوی د هغه لیکل بولډ وي، معلومېږي که نه. نو زه راځم دا داسې انتخابومه مارک ایز ریډ او ګو. نو تاسې وګورئ چې اوس عمران راسي یاره دا ایمیل چا لوستلی، دا خو د ما شخصي ایمیل و، دا داسې و، دا هغسې و که نه، چې غوسه خبر به نه وي چې موږ نه ده لوستلی. خو داسې هم کېږي. فرض که زه یې بېرته مارک ایز انریډ کړم او ګو بېرته داسې نښه که چې نه ده لوستل شوی. فرض که دا ایمیل ما ولوسته دې باندې مې کلیک کړ، صحیح هر شي وکړي، بېرته زه غواړم چې عمران پوه نه شي چې دغه ایمیل یا سید عباس ایمیل ادرس ده یا سید عباس پوه نه شي چې دغه ایمیل ما لوستلی ده. نو انباکس ته به راسې دا به پسې انتخاب کړي او را به شي دې ځایه مارک ایز انریډ داسې نښه که چې دا نه ده لوستل شوی. ګوره ما را خلاص هم کړ بېرته داسې نښه چې نه ده لوستل شوی. بل ده په دې کې ایډ سټار دا په فعال کې دې کسره سټار ایډ کا
د ده د ایمیل سره دلته ستوری ښکاري یا به ایمیل چیرې ځي سټارټ فولډر ته به ځي ریموو سټار بېرته تر لرې کا میوټ اواز یې بند کا لکه څنګه چې موږ تاسو ته میسیج راځي موبایل ته یو قسم رنګ ټون اواز لري میسیج ټون دغه رقمې دا هم لري هغه که بندی هم بندولی شي او ریفریش ته کار کوي ریفریش دا وظیفه اجرا کوي که چیرې ته غواړې چې اوس له وځې له خپل ایمیل نه بندې کړي ساین آوټ خو ته یې چېرې په دې وخت کې ما ته چا ایمیل نه یې رالیږلی ریفریش یې کوي وارې چې ریفریش دې کړې به یې چک کړي که چا نوي ایمیل یې ته رالیږلی ته وبېښي او که نوي رالیږلې دغه سرچ روان ده خو انټرنټ چې څومره تیز وي هومره به دا زر ریفریش کېږي د هغه نه وروسته بیا ته څه شي کې ساین آوټ به شي ډېر سره سلو نه څه ښه اوس ځو سټینډرډ ویو ته سټینډرډ ویو ته تر څو نه ځو راځو د دې سیټینګ کې کار کوو د دې پاسورډ به څنګه بدلو اوس او یو څو یو دوه سیټینګ ډېر زیات ده خو یو دوه ډېر مهم شیان دي پکې هغه پکې وایو د دې لپاره ځو اکاونټ باندې کلیک کوو پاسورډ چې کله ته بدلوې زه دې باندې رایټ کلیک کوم رایټ کلیک چې پوه کوي اوپن لینک ان نیو ټیب په نوي ټیب کې را خلاص کړي ته ټیب وایي انټرنټ ډېر سلو څه نو تاسې ګورئ زه اکاونټ ته راغلم اکاونټ باندې مې چې دلته کله کلیک دغه را خلاص نو دې زما دې نه وروسته به ته کلیک کړې ساین ان سیکیورټي دې باندې به کلیک کړې له دې نه وروسته به چې ښکته دې کې لاړ سې او دلته به چېرته یو آپشن وي کې پاسورډ اینډ ساین ان میتھډ پاسورډ صحیح ده یا چې لاست چینج پرون موږ د کابل ور د آی ډي جوړه کړې وه دې باندې به کلیک کړې چې په کلیک دې که درته چې اول دې زوړ پاسورډ راکړه دغسې نه شي بدلولی نو که خلاص نه پاتې څوک یې پاسورډ نه شي بدلولی دلته به ورته ولیکو هغه خپل پاسورډ او ساین ان باندې به کلیک کړې یا چې نوی پاسورډ د یو واري ولیکه او دلته دوه واري ولیکه چینج پاسورډ باندې چې کلیک کړې پاسورډ به دې بدل شي طریقه خو دې زده کړه سیده بس بیا ځان ته بدل کړه ښه راځو بیرته دلته سیټینګ ته ځو اوس سیټینګ کې یو څو شیان ډېر مهم دي ګوره ډېر زیاتې آپشنې دي پکې خو زه راځم جنرل ته او په جنرل کې چې کوم دا سیګنیچر مهم ده اوس نو سیګنیچر ده دلته فرض کړه زه ورته لیکم ایمیل ادرس مې ولیکه دوه درې لرې که نه بیا هغه ورته ولیکه د دې فایده څه ده دا د که چېرته سیو که نو اوس راځم کمپوز ته تاسې نظام علي ښایم خپله به پوه شئ چې چاته هم ته ایمیل لیږي دا لیکل به دلته تیار څه وي صرف پاس پر لیکل کوه چاته هم چې اوس سیدآباد ایمیل لیږي دا لیکل به همیشه دلته وي که ته ډیلیټ کوې اوس یې ډیلیټ کولی شي یا دلته خپل لیکل بس پسې کوه ښکته دا به تیار ورسره وي له دې نه وروسته په سیټینګ کې چې کوم دا یو بل مهم شی چې دا هغه دا ویکیشن ریسپونډر چا که چېرته کومې وظیفې ته اپلای کړي وي ایمیل لیږلي غټې موسسو چې کوم ایمیل دي څنګه چې ایمیل ور ولیکې په هغه ساعت جواب درکړي مننه ایمیل دې راورسېده که چېرته انتخاب سوې شارټ لیست وي بیا به موږ احوال درکړو ته یې کا سړی هلته ورته ناست و هغه ورته ناست نه وي دلته سیټینګ ورته کړی ویکیشن ریسپونډر آف ده دا به فعال کې دلته به ورته ولیکې چې فرض کا ایمیل ریسیوډ چې ورته ولیکه یا تھینکس کوز دغه لیکل پکې کړي چې تھینکس او یور ایمیل ریسیوډ ایمیل دې راورسېد او زنګونه مه وایئ چې راځئ موږ مه په عذابوئ که چېرته شارټ لیست ولی بیا به موږ خپل احوال درو او که احوال هم در نه کړ د کلوزینګ ډیټ نه
یو هفته وروسته یا لس ورځې وروسته نو پوه شې چې ته نه یې شارټ لیست شوی نو دا به سیف کې بیا چې تا د تا ایمیل ته څوک هم ایمیل رالیږي دا جواب ورکوي یا ته دلته داسې هم کې لیکلی شې چې مننه ایمیل در ورسېده یغه کس ته یو کنفرمیشن یو تایید تصدیق ورسي چې یاره د ما ایمیل دغه کس ایمیل ادرس ته ورسېده چې هغه ګوري که نه ګوري نو هغه که ته سیف کې دا هم سیف کېږي دا مهم شیانو کې د دې نه وروسته انشاءالله سټینډرډ ویو کې کار پاتې سته سټینډرډ ویو کې به که ژوند بیا بله ورځ کار کوو